او د ځمکې مخلوق دارنګې په دریاب کې دننه کبان او میان دارنګې د الله یو بل مخلوق دی چې هغې ته فرشتې وایي. فرشتې الله پیدا کړي دي او د دې ټول مخلوق نه مخکې پیدا کړي دي. کائناتو کې جمادات او دا نباتات چې څومره دي د دې ټولو انسان، پیریان، حیوانات، کبان، د دې ټولو نه الله مخکې فرشتې پیدا کړي او د نور نه پیدا کړي د رڼا نه. زموږ علما او طالبان وایي چې دا فرشته څه شی دی؟ یو جسم دی خو لطیف دی، غیر مادي. لکه زموږ جسم دی نو یو ماده لري، هغه موږ په سترګو یا په لاسونو محسوسو، او فرشتې داسې یو جسم دی چې لطیف په سترګو موږ ته نه ښکاري، موږ یې نینو، او نورانی مخلوق دی، د نور نه پیدا دی، او یتشکل باشکال مختلفتن، په مختلفو شکلونو ځان بدلی. جنات جنم پیرے دام یو جسم دی لطیف نخکاری منگتا، محسوس کی گی نا منگتا، خو هغه د اور نه پیدا دی، ناریون وتوی، اور نه پیدا، ادا نور نه پیدا او پیریان د اور نه پیدا. نور دواړه په مختلفو شکلونو ځان بدلی، کم شکل چې غواړي نو په هغه شکل ځان جوړولی شي. نو فرشتې نورانی مخلوق دی او په مختلفو شکلونو چې او غواړي ځان بدلی، ځان نه انسان جوړولی شي، او په انسانانو کې چې کم شکل یې خوښ یې هغه اختیارولی شي. دا خدای طاقت ورکړي. دا فرشتې څه په اسمانونو کې خورې دي او څه په ځمکه کې دي. چاته یو ډیوټي حواله ده او چاته بله ډیوټي حواله ده. څوک لګیا دي جنتونو کې خدمت او کار کوي، او څوک لګیا دي دوزخ کې کار کوي، د دوزخ اور بلی. څوک په دې فضا کې لګیا دي، په دې اوریځو، بعضې فرشتې په دې اوریځو مقررې دي. یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته. دا اوریځې دې پس یو فرشته لګېدلی او هغې په کروړه وایي. دا برېښنا د هغه فرشتې د کروړې برېښنا ده، دې سره بجلی پیدا شي او چغه وباسي، د اواز د خولې نه هم د بجلی طاقت بار روزي. او د ساینسدانانو ته پته انجینیرانو ته چې هغه یو چابک سره څومره بجلی دی پیدا کوي په اوریځ کې، او د خولې نه چې څومره دی بجلی راوباسي په هغه اوریځ کې، نو دا دومره ډېره ده چې د دنیا دا ټولې بجلی طاقت یو ځای کې، نو د هغې څه کروړم او اربون حصې ته هم نه رسي. نو څه په اوریځ مسلط دی، هغې کې یو طریقې سره حرارت پیدا کوي، اوبه وری یا سنور کیفیات تی. څوک لګیا دی په اسمان کې، د اسمان په دروازو د هغې ډیوټي ده، دروازه کولاوی او بندی، او چا د الله عرش نیولی دی. والذین هغه فرشتې چې هغې حول العرش د الله د عرش نه ګیر چاپېره دي، هغې د الله تسبیح وایي، الله عرش یې نیولی. او بعضې فرشتې داسې دي چې هغې صرف د الله عبادت کوي په اسمانونو کې. یو ځل اسمان نبی علیہ السلام وی اسمان چنگار کوي، اتت السما، اسمان چنگار کوي، او دا ولا مناسب دی چې د اسمان چنگارو کې وی ځکه چې یو لیش داسې ځای په اسمان کې نشته چې په هغې یو فرشته الله ته په عبادت نه، څوک په ولاړه، څوک په قیام، څوک په رکوع، څوک په سجده. او قرآن شریف کې الله فرمایي چې دې ستړي کېږي نه، لا یسأمون، ستړی پې نه راځي، نه ډوډۍ ته حاجت شته، نه خوب ته حاجت شته، داسې الله پیدا کړي دي، نه ستړی پې راځي، نه ودې کېږي، نه پې بیماري راځي او نه ولا مرض راځي. اس قسمه خوراک او څښاک ته ضرورت نشته، داسې مخلوق خدای پیدا کړی دی. لکه مونږ چې دا سترګې رپو پې ستړي کېږو نه، او دا سا اخلو پې ستړي کېږو نه،
دغه رنګ فرشتي خپل عبادت کوي لکه زمونږ د سترګو رپول او ساه اخیستو، نه پې ستړي کېږي او نه ورته تکلیف رسېږي. په اووم اسمان کې یو کوټه د بیت المعمور ورته وایي. نبی علیہ السلام فرمائی وی روزانہ او یا زر فرشتے پر بیت المعمور کے عبادت کے او چې کمی فرشتی یو ځل پاغه کې عبادت وکړه تر قیامت پورې داغه نمبر برا نشي. دومره د الله فرشتي دغه فرشته چې دا اسمانونو کې په سجدو الله ته پرتی دي چې کله د قیامت ورځ شي او اسرافیل علیہ السلام شپېلې وای نو دی به د سجدې نه سر راپورته کی نو سبا وای ګوره اربونه کیربونه کال عبادت وکړه څومره موده مخکې پیدا دی او قیامت به کله راځي. وی سبحانک یا الله ته د هر عیب نه پاک، ربنا یا ربنا ای زمونږ رب ما عبدناک حق عبادتک، الله ستا د شان سره چې کوم عبادت مناسبو نو الله ګورې هغه سم دلو نه که. څومره ښکلی عبادت د ریا نه پاک متواتر او ټول عمر او بیا هم د خپل عبادت د الله د شان مطابق نه ګڼي. ما عبدناک حق عبادتک، الله ستا د شان مطابق عبادت هم دله نه دی. دا د اسمانونو د جنتونو د دوزخونو فرشتې دي او بعضې فرشتې په دې ځمکه کې لګیا دي کار کوي. دې ټولو بوټو کې فرشتې لګیا دي کار کوي، دې باغونو کې کار کوي، دې سیندونو کې لګیا دي کار کوي. دا ماشوم چې پیدا شي د دې حفاظت کوي. ویرسل علیکم حفظة یو معنا علما دا کوي خدای دې ساتي، دا ماشوم ساتي. د زمونږ غټ دشمن چې دی څوک د شیطان، نو که دا حفظه فرشتے نه وي خو شیطانانو به دا نیکان ټول وجلی وي. هغې وایي چې دا نیکي کوي او دا عالم د علم خدمت کوي نو د خلکو پړونو کې وسوسې اچوي که نه دا غلطي وکړه دا ګناه وکړه دا چې د خلکو د علماو او د نیکانو نه زړه تور شي او دین سره مینه د خلکو ختمه شي. مدرسې پسې لګیا دی وسوسې چې شیطان، نو که دا شیطان خو ستا سخت دشمن دی دا عالم د نیک سړي، نو که دا حفاظت کوونکې فرشتې نه وي نو دا ټول نیکان او عالمان به وجلي. نو خدای پاک دا هغې فرشتو په ذریعه حفاظت کوي. او د حفظتن یو بله معنا علما کوي چې زمونږ د اعمالو حفاظت کوي. څنګه؟ کرام الکاتبین ورته وایي. ښي طرف ته په دیوګه ناستې دي او دغه فرشتې ستا نیکۍ لیکي، او ګس طرف ته چې کومې فرشتې ناستې دي دا ستا ګناهونه لیکي. نو زمونږ د اعمالو حفاظت کوي، ځان سره محفوظ کوي کرام الکاتبین. او دونه د انسان سره مینه د مونږ سره ولا خدای مینه پیدا کړې ده او نیکۍ سره ولا خدای مینه پیدا کړې ده. الله په حکم لګیا دي لیکل کوي چې مونږ یو نیکي وکړو دلته ځان سره ولیکي دا نیکی، او چې ګناه وکړو نو چې دا ګس طرف ته فرشته کله قلم راوالي ولیکل کوي نو دا اخي طرف والا ورته وي صبر ورته وکړه مه لیکه که توبه وباسي. نو که توبه وویسته خو بس ختمه شوې نه لیکي، او که توبه ونه ویسته نو هغه بیا لیکي د اخي طرف والا مشر دی دی امیر دی وی صبر ورته لږ بیا وکړه که توبه وباسي. نو که د بیا توبه وویسته خو ختم، او که بیا ونه ویسته بیا لیکي وی یاره لږ صبر نورم ورته وکړه که توبه وباسي. نو چې څه وخت تیر شي او توبه ونه ویسته وی ځو سې وله ولیکه. دومره په موږ رحم دی. دا کرام الکاتبین جدا فرشتې دي. د مور په ګېډه کې ماشوم جوړېږي هلته جدا فرشتې لګیا دي کار کوي. دا الله پوره نظام چلیږي. ماشوم ته الله القاص کوي زړه ته او دی ماشوم کې لګیا دی تربیت، دا ټول د فرشتو نظام دی چلیږي. باران سره فرشتے، اوریس کې فرشتے، کائناتو کې فرشتے، او د خدای دونه مخلوق ته چې د هغې څه انتها نشته او د شمیر نه زیاتې دي دا فرشتې. څوک په باران مقرر دي او څوک په اوریز او په طوفان او په ظلم مقرر دي، او څوک د انسان په مرګ مقرر دي. دا مرګ چې چاته ډیوټي والا دا هغه ته اسرائیل وایي، حضرت اسرائیل علیه السلام. دی په خپل هم ساګانې وباسي او د سره ګڼ شمېر لښکر په اربونو کیربونو فرشتې دي. هغه چا پسې یو لیږي چا پسې بل، ځان له خپل یو سیکرټریټ دی او یو خپل نظام دی. لکه دلته کې زمونږ د محکمې تعلیم ځان له نظام یو سیکرټري وي، مشر وي او یو وزیري، او لاندې سیکرټریټ کې خپل ملازمین کار کوي.
یا محکمه زراعت شو یا بل محکمه د پولیس ته انتظامیه شو، هغوی خپل کار کوي، څوک اپریشن والا دي او څوک لګیا دي دا انویسټیګیشن والا دي، څوک بل ډیوټي څوک بل ډیوټي. دغه رنګه الله هم دغه ډیوټي مقرر کړی دي. د مرګ متعلق د ټولو نه مشر چې کوم لوی فرشته د اسرائیل علیه السلام، هغه ځان ل خپل نظام ورکړی دی، بلا فرشته چانه په یو فرشته صوبازي، چانه په بل، د روحونو اندراج وغیرہ دا ټول دوی کوي. حضرت میکائیل علیہ السلام سره د باران او د دې وریځو اختیارات الله هغه نگران مو اختیار ور ټول الله سره دی، د دې په ذریعہ لګیا دي دا ډیوټي کوي. حضرت اسرافیل علیہ السلام له شپېلې ورکړی دا، یو ځل نبی علیہ السلام او فرمایل غمجنو وی سیف فکر مند وی سنگ بغم نکوم، وی اسرافیل علیہ السلام شپېلې په خلو کې منډلې ده او سره په د پاسه ټیټ کړي دي او وګي الله ته متوجه کړي چې کله براته الله حکم کوي چې شپېلې وو. اغله دغه طاقت د ټولو کائناتو د ختمولو دغه ډیوټي هغه ته الله سپارلې ده، او په دې کې د ټولو نه مقربه فرشته او د ټولو نه مشرف فرشته هغه ته حضرت جبرئیل علیہ السلام وایي. دا پټولو فرشتو کې د اول مرتبه فرشته ده، او پټولو فرشتو کې د لومبه درجه طاقت د خدای ورکړي. د ټول هر فرشته له خدای ګورل به طاقت ورکړي، هر فرشته له. لیکن ځکه اسرائیل علیہ السلام نے یو ځل نبی علیہ السلام تپوسو کو، وی تر دې غنو خلکو نه ساسنګ او باسي، وی ما سره خډېری فرشتي دي، چا پس یو لګم چا پس بل، خو دومره طاقت الله را کړی دی کده په وم اسمان کې کینم او د خپل دوه ګوتې لري ټول جاندار مخلوق ته مخامخ کم کې انسان دی او که پیری دی او که فرشتي دی او که میږي دی او ماشه او کبان، نو په یو سکند کې په دې دوه ګوتو ټول نه ساراخ کېشم. دومره طاقتونه خدای ورکړي. خو پټولو کې معزز ټول معزز دي، لیکن پټولو کې د ټولو فرشتو سردار او د ټولو فرشتو مشره او پټولو کې د لوی مرتبه خاوند فرشتہ دا حضرت جبرئیل علیہ السلام دی. وحی راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم. جبرئیل ورته وي جبر قوت او طاقت ته وي، او ایل په عبرانی کې الله ته وي دا الله طاقت. روح الامین ورته وي دا یو روح دی، یو لطیف شی دی او امانتګر دی چې الله وتسوي او مقصه کوي. دلم خدای لوی طاقت ورکړی دی. اسنګا دی وحی راوړي. نو یو ځل ته نبی علیہ السلام تاسو کو وی ته د عرش نه چې راځي مال وحی راوړي څومره سات کې را رسېږي. د دې ځمکې نه لومبه اسمانه پورې د 500 کالو مزل، د لومبي نه دویم پورې بیا د 500 کالو مزل، دویم نه دریم پورې بیا د 500، دریم نه څلورم بیا د 500، دا یو اسمان د بل منځ کې 500 مزل، او بیا د اوم اسمان نه عرش پورې د 500 مزل. څومره مزل شو. او د عرش د لاندې سطح نه بر سطح پورې بیا د 500 کالو مزل. د پاسه د الله کرسی ده. نو ایته سونه سات کې را رسېږي. وې دا الله رسول د سترګې د رب نمزر دومره طاقت خدای ورکړي، د سترګې د رب نمزر دومره طاقت الله ورکړي. شکل یې ډېر زیات ښکلی دی، مزیدار او خشته. یو ځل نبی علیہ السلام فرمایي وی ما د اسمان په غاړه کې جبرئیل علیہ السلام ولید، وی په خپل اصلي شکل کې مې دوه ځلې لیدلی دی، یو په اسمانونو کې او یو په دې اجیاد دا مکې مکرمې او علاقه د هغې کې ولاړم او د اسمان ته مې وکتل، نو د اسمان په دې غاړه کې په کرسۍ ناستو او دومره غټ وجود و چې دا ټوله غاړه یې بنده کړې وه او دومره خشته ښکلې وزرې وې، دا غاړه د وزرو نه ډکه ښکلې مزېدار. په دې اصلي شکل کې مې دوه ځلې لیدلې. دی وحی راوړي، دا الله نه یې راوړي، نبي علیہ السلام ته پیش کوي. غار حرا کې ډومبی وحی در راوړلی. نبی علیہ السلام به غار حرا ته تم او هلته به د الله عبادت کو. یو میاشت مسلم شریف کې راځي جاورت شهرا بحرا، یو میاشت مې په غار حرا کې مجاوره کړی د ځان لواله مې کړی دی الله ته. هلته به لګیاو د دین ابراهیمی متعلق، او یا با الله په خوبونه کې د عبادت چل ورته خو، او د الله په ذات کې تصورات، او د هغه غار حرا جبل نور کې بر غر د غیر بیت الله شریف کاری هلته لګیا د الله عبادت کوي، او ځان سره به ستوان وړل توخه به وړله او به وړلې، او چې کله به سره ورځ به تیرې شوې نو حضرت خدیجه رضی الله عنها بیبي او دی به واپس وړل. نو یو ځل په دې غار کې ناستم، دې کې جبرئیل علیہ السلام راغی.
د انسان په شکل او ملګری ورسره وي. نو د پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه وشلوله شق صدر ورته دا زړه مبارک یې ترې راوویسته او د زمزم په اوبو یې وله ووینځه او دې زړه کې یو تور غوندې غوټۍ هغې ته وغورځوله. وی دا د انسان زړه کې د شیطان د ناستې جالی چې دا خو دې ختمه کو. او بیا دا زړه چې صفا کو نو یو خانه کو او په هغه خانه کې ایمان او حکمت او علم د هغې نه ډکو. هغې د پیغمبر علیه السلام په رګونو کې ورواچو او سینې والا بنده کړه. دا شق صدر 3 ځله خو علماء اتفاق کړی دی چې شوی دی، خو څوک 4 ځله م یادوي. بیا یو غیبي تله راله، جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې لیکلی دي. نو تله کې یو طرف ته زه درولم، بل طرف ته بل سړی ودراو، وزن یې کړو، زه پې درون شوم. بیا 2 کسان کړل په تله کې ما سره، بیا پې زه درون شوم. بیا بل طرف ته 3 کړل، بیا یو بیا زیاته 10 شو، بیا زه درون. بیا 20 کړل، بیا زه درون. بیا 30 کړل، اخره کې 100 ته خبره ورسېده. یو طرف ته چابړي کې 100 بل خوازه بیام د درون. ایو فرشته دی بل ته وایي وی بس د سره خلق متله دله خدای دومره مرتبه ورکړې ده که دا ټول مخلوق په دې چابړي کې ورسره واچې نو دی به پې دروني. دی ورته خپله مرتبه خوله نبي علیه السلام ته. د هغې نه پسې ورته د قرآن شریف آیات وښو، اقرأ لوله. نبي علیه السلام ډېر لوی هیبت راغی، ناشنام دی، دومره فرشتیم دی، غرم دی، د جبریل علیه السلام ملاقاتم دی. نو په هیبت راغی. ما انا بقارئ زه خو لوستل نشم کول. نو ځان ته یې را ترغاړه باسه جبریل علیه السلام چې دا خپل قوت ملکی وصف دا په نبی علیه السلام کې وردن نه کی، ځان ته زور یې ورکړ. یا ورته اقرأ، وی ما انا بقارئ نشم لوستلی. هیبت پې راغی، هیبت. بیا ځان ته دوباره را ترغاړه باسي او بیا وی اقرأ لولا، وی نشم لوستلی. نو په 3 ځلې بیا ځان ته را ترغاړه بسته او زور یې ورکړ. نو شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه د پیر او د مرید په منځ کې 4 نسبتونو قائل، 4 نسبتونه. هغه اوږدلي ده ته زه دلته تفصیل نه کوم. یو ته نسبت انعکاسي وی، لکه شیشې ته چې سړی مخامخ ودرېږي او د خپل شکل ورته ښکاري. نو که دا شیشې ته ودرېږي خو شکل به ښکاري، او که د شیشې نه لر شي بیا به ورته ځان نه ښکاري. لکه سړی یو نیک سړي له لاړ او هغه سره په مجلس کې کېناسته، نو د هغه دا شکل ورته ښکاري. دې دغې وخت کې په سوچ کې چېرې زم داسې نیک شوې، ما هم داسې عبادت وکړې. خو دا پوټینی نسبت دی. 2 نمبر ته نسبت القایي وی، لکه یو سړی دکاندار له لاړ او ډیوې یوړی، ما ته پکې تیل واچوه او تیل پکې واچوي. دا خو لږ پایداري د شیشې د هغه فوټو په نسبت. شیشې هغه خو چې تودرېږي وي به چې تیخ واچې نه بی. دا القایي دی، دلې تیل درکړ یو ورځ به په کار کېږي. اوس که ته تکړی نو بار بار زو تیل ته اچوه، نو ډیبه به دې برابري، او که نه بیا لا نړې نو به ډیبه به مړه پاتې شي. داسې مثال دی لکه یو عالم دی یا یو نیک سړي له لاړې او د مسلې تپوس دې وکړو یا بیعت دې ورسره وکړو، نو اوس به بار بار ولځې. یا عالم لبزی دا مسائل بت زدکے، یا دے نیک سریل او دا بیعت دا وظائف بت بار بار وے، نو فیدہ بدر کئی. او کدی پدامیانس کے بند کر لکڑیو که جتیل ناچے. 3 تا وی نسبت اصلاحی وی، ادا دی که دا عالم پا دی خپل شاگرد پورا محنتو کیو چه کم علم دل خدای ورکا غلی ورکی، یا دا پیر پا دی خپل مرید پورا محنتو کی او دا دل پورا خلافت ورکی جدا بس تب اس خلیفہ شوی. یا دا یو غټ نیر نه یو رکوټ نیر سړی رو بس. او 4 نسبت اتحادی وتوي، ادا چې پیر څنګه او مرید او مقصد لکه علماء لیکي چې د حضرت ابوبکر صدیق د نبی علیہ السلام سره نسبت اتحادی. نو دا جبرئیل علیہ السلام چې لومبه راغی ملاقات شو، وی دا غ نسبت انعکاسی دی. او چې زور یې ورکولا، نو دا غ نسبت القائی شو. او چې 2 زور ورکي وی دا غ نسبت اصلاحی شو. او چې 4 زور ورکي نو دا غ نسبت اتحادی شو، اتحاد بالملکیت وته. دا زورونه 3 ځله ورکړل او بیا وته دا آیتونه وی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. او لعنت جبريل عليه السلام فنبي عليه السلام تبراله ذکر 3 ځله ولا زور ورک.
د خپل بشریت نه ملکیت ته انتقال راغی هغه وصف ده د جبرئیل علیہ السلام ملاقات ځان لواله او د دنیا فرشته نو طبيعي خوف په پیغمبر راځي فلما ذهب عن ابراهيم مر قرآن شریف کې الله فرمایي او فرشته چې را لوط علیہ السلام عذاب ل ابراهيم علیہ السلام ولسخه لال کا هغه ګوتې نوړې ویاره فخاف في نفسه خيفة سنگر موسی یا موسی علیہ السلام باندې چې یاره د مار نه دا طبيعي خوف په انسان راځي نو کور طلع نو بی بی خدیجه رضی اللہ تعالی عنہا توی وی زملونی پا ما صادر واچه تبا پیران خیر آقا قصه در تنکم دا جبریل علیہ السلام خبر میں اکلا جلون بے وحی اقرأ بسم ربک اللذی جبریل علیہ السلام رنا دری کالا پس نبی علیہ السلام فرمائی وی دی دریو کالو کی وحی بندوا وی دب اتلم کلا وی داس شوق وحی تے شوقو چی بیا بکر فرشتہ رازی وی داسې بتنګ شم چې ما وی د دې غر نزان را غړم نو جبرئیل علیہ السلام بر الاواز راکا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک رسول اللہ حقا تد خدای رشتون پیغمبر اکبره وانا جبرئیل او جبرئیل بیا چې بکنو وجود به مسام شو بیا به مې وی چې خود تنگ بشم میزان د غر نه راغلم بیا به आवाज راکا فلان کیا ته ګوره د خدای رسول او د جبرئیل دې سره متصلی شو نو درې کاله پس بیا وی روانم پلارا نو جبرئیل علیہ السلام میولید او مکه چې غار حرا کې راغلو جالس علی کرسی بین السماء والارض فکرسی ناس رزمه کې او د اسمان په میاس کې نو فرغبت منه تو یرید بیا ویریدم نو کور تلالم نو بی بی تیوی زملونی پا ما صادر واچوی زانی بیا تبا پی بیا رالا نو جبریل علیہ السلام دروازی لرو رسید نو آوازی ورک یا ایوہ المدسر قوم اے صادر غستون کی ازا اس پاس خوب و ناستا اس دی وقت استا ختم شی استراحت لبکے اس بکے دعوت للہ خلق لدعوت ورک قوم پاسا وخلق اویرا و زما دا عذابنا او زما تکبیر و ربک فکبر زما لوی خلق تبیان کا دا آیتنا نازل شو و سیابک فطهر و رجز فحجر دا دیکی بیا ورقه ابن نوفل نم بی بی خدیجی بوتلی دی جو علی و طویلی ورقه ابن نوفل پی جندلی دی علی اغل پخوانو کتابونو ملاو چې علی وی هذا الناموس الذي نزل الله على موسى وی دا تا ته چې کم کس راغی په غار حرا کې دا هغه فرشته و چې په موسی علیہ السلام باندې نازلېدل نو جبرئیل علیہ السلام یو کار خو وحی راوړل دی مین ډیوټي دا الله تعالی طرف نو وحی راوړي نبی علیہ السلام لا خو لیکن په خپل خو ناراضي یو ځل ډیره مده پس راغی نبی علیہ السلام ته نو علیہ السلام وتوی ته ډیر لیټ رالی وما نتنزل الا بامر ربك واذا خدای د حکم نه رب سترګې مون دغه نشو کولی چې لوی زنو زر اعظم او چې لو ایک حکم نه کړي به د خدای د حکم نه مون نشو راته او د خدای نه چې به وحی راغشتله نو هغه بس گوا په خپل جبرئیل علیہ السلام وی بخاری شریف کې حدیث ویچ که کل اللہ دی یو صورت یا دو صورتونو دا نازلولو ارادو کی نو آسمان کی زلزل راشی خذت السماء رجفتا شدیدت اجلقی فصعق من فی السماوات نو آسمانونو کی جسم را فرشتی بے ہوش پریوزی دا سجدے پا حالت کی ویٹولو نو مخ کی دا سر روچت کم نو چه کم صورت اللہ را کئی ارا تووری نو دی تالا روڑو او ایتی سنگ اوری دا اللہ آواز وی کا سلسلتن علی صفوان لکا زنجیر چی سڑی پتی گران کانگی او چی حضور پاک لبے وحی رولا سحال بے صحابہ بدا سے محسوسولا کا دوی النحل لکا مچے چی بنگیگی دا سے بے محسوسولا او نبی علیہ السلام بدا سے محسوسولا کا سولسولت الجرس لکا جرس سے ٹنگیگی او دمرا زور بے حضور پاک لورک ورکاو جسترگی بے پڑ سے دے رنگ بے سر شو او غټ ساگانے بے غشتلی او پا سخ جمی کی با دا نبی علیہ السلام دا تندی مبارک نخولیت للی ان جبینہو لیتفصد عرقا نو دا جبریل علیہ السلام یو ڈیوٹی خدا شو گورا دا خیر فرشتہ دا بیا زمونگا امت سر دیر زیادت مینہ دا یو دل جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام نراغی او فکر مندو و فرشتو غم نرازی
خو فکر الله چې د انسان په شکل کې نو بیا انسان لباندې غم هم راځي خوشحالي هم راځي نو بیا هغه شکل د غم جوړولی شي فکرمند و غمجنو نبی علیہ السلام ورته جبریل ولې غمجنې وی ما ته الله نن دوزخونه وښول چې لاړ شه دوزخونه وګوره نو ما په دوزخونو کې چکرې وواله وی څنګه دوزخونه وی دوزخ اوه طبقې دي اوه منزله لکه زمونږ دا جومات 2 منزله دی مثلا اوه منزله دی وی دا الله رسوله وی دی کې څوک پراته دي وی دا الله رسوله ټولو نه لاندې طبقه کې به منافقین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار لاندې طبقه اومه طبقه کې او پشپږمه طبقه کې هغه خلک پراته دي چې خدای نه مني منافقین ګور هغې نه لاندې شي خدای نه مني دا دهریان خلقیان او ورپسې په 15مه طبقه کې مشرکان پراته دي چې الله سره شرک کوي او په 4مه طبقه کې مجوسیان په مشرکانو کې خاصه ډله د اور عبادت کوي پراته دي او په 3مه طبقه کې به یهودیان پراتی او په 2مه طبقه کې به عیسایان پراتی د ټولو نه لاندې منافقین د هغې نه پورته بیا په 6مه کې دا خدای نه مني د خدای وجود نه مني او د هغې نه بره بیا په 15مه کې مشرکان او د هغې نه بره په 4مه کې مجوسیان او د هغې نه بره په 3مه کې یهودیان او د هغې نه بره په 2مه کې عیسایان دا به پکې پراتی او په لومبۍ کې څوک نو جبریل علیه السلام غږ ونه کړ چپ شو چې دا 6 طبقې بیان کړو دا لومبۍ غږ یې ونه کړ او فکرمند دی وی وایه جبریل په دې لومبۍ کې به څوک نو چپو بیا دې تپوس کی ما پویږه په لومبۍ کې به څوک وی په لومبۍ کې به ستا د امت نافرمان فاسقان پراتی دومره خپو جبریل علیه السلام بس نبی کریم سم چې دا وره د سترګو کې وخراله کوټې ته نه و صرف منزله براوته د چې مونږ به کو فورن به بیا کوټې ته نه و ځان پسې به دروازه بند کړه بیا به فرض منزله راغی بیا به کوټې ته نه و دروازه به بند کړه او ډیر ځات غمجن فکر من صحابه په پوښ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صحابو ته وی چې نبی علیہ السلام څه چل شوی بیانو نه تپوس کې څه چل شوی دی مونږ نه یو خبر خدان پسې دروازه بند ساتي او کوټه کې دنه څوک نه پری ورغه دروازه وانه دا الله رسول ابو بکر السلام علیکم جواب ورنکو ورکړې به خود باندې اوریدل بیا السلام علیکم انا ابو بکر بیا جواب ورنک سلام به جواب خامخا کړی خو په زور نه چي دی وره دریز علیہ السلام واچو نبی علیہ السلام اجازت ورنک دی واپس راغی عمر ته وی عمر سپو وی زه ډېر پریشان سوکو ورګه زوردم عمر आवाज لږ تیزو هغه وی دا الله رسول السلام علیکم زه عمر اړو اجازت ورنک دوباره आवाज وکړه عمر به اجازت ورنک درې باره بیا आवाज وکړه عمر به اجازت ورنک واپس چې واپس حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه یو ځل نبی علیہ السلام دې داسې دی لکه زما د اهل بیت په شان وی سلمان ستام نبی علیہ السلام ډیر صفت کړی دی ته ورشه نبی علیہ السلام باندې اجازه تو غواړه که دروازه درته کولو کې چا څه شوی چا نه خپه دی چا پریشان کړی دی چا دلمن کړی دی چا نه خپه دی او نبی علیہ السلام کو امت نه خپه شي امت به غرق شي څه چل شوی دی سلمان فارسی ورغه دریز علاغم سلام واچو اجازه دو آدم جلسه جواب ورنه حضرت علی صاحب ته ویته وی زه هم یریګم نشم ورته ورګه زه چل جوړم علی صاحب لال بی بی فاطمه تو ورشه نبی علیہ السلام نے اجازت وغواړه ټول صحابه پریشان لري د کور خاوندان پریشان بی بیان پریشان چې څه چل شوی چا وته بدرت ویلی دي چا استغس پور ویلی دا چا نه خپه دي څه پریشانی ده بی بی فاطمه ورنه د کور په دروازه ورنه دروازه والا د فاطمه نو حضور پاک ته دروازه کوله وکړه هغه سره ډیر زیات مینه محبت یې سره ډیر زیات چې ورننه وتا نو نبی علیہ السلام فورا بیا په او چې څومره ستا ملګري ټول بیبیانې پریشانه چا د تکلیف رسولی دی چا کنزل کړي دي چا څه دمکي در کړې ده څه مسله ده وی نه فاطمې داسې نه ده
خو ما ته جبریل علیہ السلام راغی علی راته وی چې د جهنم او تبقیلی لاندې کې منافقان هغې نه بره کې دهریان چې خدای نه مني، هغې نه بره کې مشرکان، هغې نه بره کې د مشرکانو خاص قسم مجوسیان، هغې نه بره کې یهود، هغې نه بره کې عیسایان. او بیا جبریل چپ شو غمجنو. مې هغې اوله کې څوک دي؟ وی ستا د امت فاسقان ګناهګاران، زما امت به جهنم ته ځي. په دې جاړم خدای ته که بره طبقم ده خو بیام دوزخ دی، په دې جاړم خدای ته خوب ناراضي، ډوډۍ ته مې شوق نه کېږي او بس کلی نشم، چا سره خبرې خوند نه راکوي. د امت دپاره فکرمند یم. ایرونو رښتیا ووایه څومره فکرمند دی حضور پاک د امت دپاره. موږ څه وکړل؟ موږ د نبي علیه السلام زړه خوشحاله نه کړ، موږ دپاره فکرمند، لیکن موږ د علیه السلام زړه خوشحاله نه کړ. د هغه زړه په دې خوشحالېږي چې موږ د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړو، د هغه د سنتو اتباع وکړو. موږ غله وله سیرې سیرې کړو، موږ خفه کړو، په ګناه اړه خفه کېږي، موږ ګناه کوو. زموږ دې د ګناهونو نه توبه وباسئ. نستغفر الله ونتوب الیه. زموږ دې د ګناهونو نه توبه بیا به نه کوو، توبه وباسئ پړه کې. موږ څونه ګناه کوو. د پیغمبر علیه السلام موږ ډېر احترام ونه کړو، د هغه شکل موږ ځان له خوښ نه کړ، د هغه جامه موږ ځان له خوښه نه کړه، د هغه ښکلې عقیده موږ ځان له خوښه نه کړه، د هغه ښکلې عمل موږ ځان له خوښه نه کړ. موږ د انګریز په تهذیب ځان ښه ګڼو، د انګریز شکل هم خوښ دی، د انګریز جامه هم ځان له خوښه کړې. انګریز په فحاشۍ خوشحالېږي، نو موږ فحاشي کوو، بدعملي کوو. نه ولې؟ دی پسې بارمان کوو خو قبر کې الله دې موږ دغه ارمان نه وساتي. دی پسې بارمان کوو خو د قیامت پر ورځ الله دې موږ دغه ارمان نه وساتي. ډېره بده به یې مسلمانانو، ډېره بده به چې د قیامت پر ورځ موږ ځان ته مسلمانان وایو د حضور پاک امت، او فرشتې هم د مټه ونیسي وي لرې شه روکېږه اخوازه د نبي علیه السلام دې حوض کوثر ته چې نږدې نه شي، لرې شه ورکشه د دې جنډې لاندې به ته سنګمانه ودرېږې. دا به ډېره بدی، خدای دې هم د دغې رسوایۍ نه وساتي. دا به ډېره زیاته بدی. نو عایشې ډېر زیات فکرمنې، دا زما امت به ګناه خو د هر چا نه کېږي، دا به دوزخ کې پروتي. فاطمه رضی اللہ عنہ تا نو فوراً جبریل علیہ السلام دا قرآن شریف وحی راوڑ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوبہ مخپکے گا، تا چی ست غواړي خدای به دل درکی، تا چی ست غواړي دا به درکی. نو دا غی طریقه بیا نبی علیہ السلام فرمایلی دا چې دا ګناهګار امت به دوزخ ته ځي، هم د غړومبې طبقه کې به پروتي، خو د نبی علیہ السلام په سفارش به ورته خدای عذاب اسانوي. نبی علیہ السلام با اللہ تا سجدہ کی دا قیامت برد امتی امتی چغی بوئی، دا دنیا دا یویفتی برابر سجدہ. نو اللہ بوی خداور شا چه دون گناہون اکڑی دو باسا، اگا با پی جندلی کی گئے باو باسی، بیا با سفارش کی وی زو دامو باسا، بیا با سفارش کی وی خدا دون گناہ اکڑی دامو باسا، بیا با سفارش کی زچه دمر نیکی اکڑی دامو باسا. آخرہ کی یعنی سبا پیغمبر علیہ السلام سفارش کی او سبا خدای اغی خلق العذاب مور کی گناهګارو له. دوزخ پاک دا جامه چې خیره نشي دا مونږ کله اغوندو چې مونږ یو وینځو، دا مونږ اوډه به په صوباړي په خوا به خزو په صوباړي ډبوله، اوس په مشیل کې چې یو دا طالبان په خپو په لاسونو په ډب ډب کوي او صابون پکې واچي، په خوا به ته خټ کوانې به پټین کې به جامې واچولې، صابون به سره ډکړه ډکړه غوړدو او اور به بلاو. تاسو ته کنه اوس ګرم وبو کې انځي خو ډبای اسریه کې په ګرمه الی غوندي چې پاک شي پلیته سوکنا غوندي. نو دا ګناهګار به په دوزخ کې ډبای، دا ګناهونه به د دوزخ په اور انځي چې پاک شي له جنت ته. نو مثلا د یو سړی یو کروڑ کال عذاب دی یا زر کاله، نو د نبی علیہ السلام د دعا په برکت سفارش په برکت به تخلی سم معاف کی. لکه اوسم بادشاہ کله کله جیلی ته جیل معاف کوي که نه، چاته یو میاشت چاته دو میاشتې چاته یو کال، او دا اخترونو په وجه معاف کوي. دغسې سبا غیر الله عذاب ورکوي د فسق په وجه، سبا د نبی علیہ السلام په سفارش دوزخ نه وباسي.
دمارونو دین اندازو لگوے چې حضرت جبریل علیہ السلام زمون پشان کے سمرا رحم والا دے. یوزل حضرت عمر فاروق رضی مصنف دے ابن ابی شیبہ کے یو روایت تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہودیانو سره بکے ناستیدو او داغی کتاب بے اوریدو نو خوشحالے دبا ذکر داغی پا کتاب کے با اغا خبری وی چے کم با قرآن کے وی داغی کتاب کے با اغا خبری وی چے کم با نبی علیہ السلام ویلے نو دی با خوشحال او چیو گورا دا مونگ دا پیغمبر دا خبرو او دا قرآن شریف دا دی یہودیانم تصدیق کئی داغی کتابوں نے تصدیق کی. الحمدللہ نو یوزل حضرت عمر صاحب دا یہودو نا تپوسو پی رشتی اوایا زمان دا پیغمبر رشتون پیغمبر دیو کرنے اغیوی او بالکل رشتون پیغمبر. قرآن شریف کے اللہ فرمائی یعرفونهم کما یعرفون ابناءهم سنگ چه وتا خپل زامن معلوم دی دقه سے وتا پیغمبر علیہ السلام معلوم دا عبداللہ ابن سلام نے چاہتا پوسو کو قرآن شریف کے اللہ ہوئی چه دی پیغمبر علیہ السلام دا سے معلوم دی چه دا خدای پیغمبر لکه خپل بچی دا ٹک تا وی من خپلو بچو کم شخشتا سپتا لگی خدم چه دا زمون نا پٹ چاہتا غلطی نہیں کرے ایک شخشتا او پا حضور پاک کم دا شکم نشتی منتا پتر. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قرآن شریف کے اللہ ہوئی اگر پیغمبر چی دی خب پی جند چی آخر زمانے پیغمبر دے ورشتو نے دے چراغ نو کفر پیوک وكانوا يستفتحون من قبل على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به نو بیا پی ایمان والے نہ راوڑے یاره یو خبره ده وی چې هر کله دی پیژنه چې د خدای رښتونی پیغمبر دی نو بیا پی ایمان ولې نه راوړی او ته څه وایي یهودیان یاره وی چې دا کومه وحی دله راوړي که نه نو دا ولې یو فرشته راوړي چې د هغه نوم جبریل دی او زمونږ او د هغه دشمني ده وی سه دشمنی دا وی ټول عمر چې مون غر کړیو دی جبریل علیہ السلام غر کړیو جبریل علیہ السلام باندې خدای د عذاب د پارم ډیر عذابونه قومونه له خدای په دور کړی دا طاقتم د لوط علیہ السلام غون کلو تا یو کلی نو غون کلی دی هغه ته وزر علم کو چته کو او ولاړ یې راغورځو دومره طاقتم خدای ور کړی په بعد قومونه به یو چغه واله او چې چغه به واله نو هلاک بشو دا سی طاقتم خدای پاک ورکړی دی. نو یهودیان وی چې دا خو زمونږ دشمن دی دشمن. عمر صاحب ورته څه وایي عجیبه خبره یې ورته وکړه وی دا خو منه چې د خدای فرشته وی دوستم پکې کم دی وی میکائیل علیہ السلام هم دوست دی وی ولې وی ګوره بارانونه را باندې کوي هواګانې را باندې چلوي او دی خو عذابونه نازلوي د سره هم نه لګي وی دا تا پوستانا کم چی دوی مقام کم زیده عمر صاحب وطا وی مقام وی جبریل دا اللہ دا عرش نخی طرف تا دی و میکائیل گس طرف تا دی او دا دوارم دا یو بل دشمنان دی یو مون سرخه کئی بل بد کئی عمر صاحب وطا وی اے ظالمانو چی دا خدای غاڑی تا یو دوار ولار دی یو غاڑی تا بل غاڑی تا نو دا با دا خدای پا حکم چلی که دا خدای دا حکم خلاف بکن او بیا دواړه یو خوا دی بل خوا نو دواړه یو بل سره څنګه مخالفت او دشمنی وای دا خدای په حکم نازلېږي خو یو د خدای د غضب د پاره مقرر کړی دی چې څوک د الله نافرمانی کوي او پسې دیږي او بل خدای بعد باران باندې مقرر کړی دی بعد باران کې کله خیری کله بګی شر نو او حضرت عمر صاحب متسوي هغه ته یو خبر وکړه من کان عدو لجبريل اے وی کسوک دا جبریل دشمنانی نو وی بی زی دشمن نے قرآن دا نازل کرے دے قرآن دا مسلمان رحمت تے اور استاذ ور کتابوں تصدیق کئی زخو جبریل منم تیرا روان شو چرا روان شو چه کم الفاظ عمر اغوی طویلیو عمر چه نبی علیہ السلام دا سنگ رو رسید نو حضور پاک تا جبریل علیہ السلام را رہے او آیاتے والا رو
من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. څوک چې د جبريل دشمنی مړ دي ځان باندې چکونه ولګي. جبريل خو دا قرآن نازل کړی خو به اذن ربک استا د خدای په اذن دی، خو بغیر د خدای د اذن نه نشي راتلی. مصدقا لما بین یدیه وهدى ورحمة للمؤمنین. چې څو عمر اغوی ته ویلو اقص جبريل علیہ السلام آیت راوړو او نبی علیہ السلام ته پیش کړ. نبی علیہ السلام هغه آیت عمر ته پیش کړی دا الله رسول دغه خو ما يهوديان ته دا خبر وکړه. من كان عدوا لله وملائکته ورسله وجبريل ومیکال. چې څوک د خدای دشمنی کوي، د جبريل دشمنی د خدای دشمنی ده، د خدای د فرشتو دشمنی ده، د خدای د رسولانو دشمنی ده، د خدای د میکائیل دشمنی ده. فإن الله عدو. خدای وی د دې خلکو سره د ما دشمنی ده. دونه په الله په دې ټکی خپش. دا په فرشتو کې باران خو کوي، خو د خدای په حکم کوي. کله باران د خیر کوي میکائیل علیہ السلام، کله د شر. جبريل علیہ السلام وحی راوړي او چې چا نه غلطی شوي او ته ورکه سزا، نو د خدای د حکم نافرمانی نشي کولی. یو ځل نبی علیہ السلام راغی یو وینه ولا راوړ شیشه، یوټه شیشه و باغی د مچ د غولو په شانتي او نری داغ. جبريل علیہ السلام حضور پاک ته وی وی دا الله رسوله دا داغ پیژنې؟ وی نه جبريل خو نه پیژنې. څه شی دی؟ خو یو شیشه ده پکې داغ. وته وی دا داغ چې دی دا د مچ د غولو مرا د دې شیشه کې په دې میا اوس غټه شیشه کې چې راکوټه غوندا سه غټ بوډي وغه کې راکوټه غوندې داغي اخو ډیر معمولی شی شو کنه. وی دې ته مزید وای. وی جبريل مزید څه شی دی؟ دا پټینه دا مزید دی. وی مزید څه شی دی؟ وی دا چې کله خدای پیدا کو وی ما ته الله وی چې دا ورشه جبريل په دې کې چکر یو لگاوا او د دې اول او اخر معلوم کا. یو روایت کې زر کال دی او بل کې او یا زر دی. وی او یا زر کال می پکې چکر یو لګول. کله یو او جبريل غوندې تیز رفتار او یا زر کال می پکې چکر یو لګولې. یو خو بل خو د دې مزید د دې پټینی داغ انتها ته نه رسیدې کوم. دا مې اخره پورې سر ته ونه رسېدم چې دا به کم ځای خلاصېږي. نو چې دا پټې داغ دومره لوی دی نو ټول جنت به څونه وي؟ وګوره دا غونډه شیشه د جنت مثال دا پټې داغ د مزید. نو جبريل دی مزید کې دیسه وی دا هغه ځای دی چې الله به د خپلو بندگانو سره په جنت کې پکې ملاقات کوي. دا هغه ځای جنتونه چې خدای پیدا کړل. وی جبريل ورشه دا جنتونه وګوره. نو چې ورغی او واپس راغی وی څنګه؟ وی الله ډیر خشته او ډیر مزیدار. وی څوک به وردن نشي الله که چام واوریدل اس څوک به بار پاتې نشي او دې کې به داخليږي ځکه هر قسمه خوشاله پکې دي. نو بیا د جنت نه غیر چا پیر دا عبادت توکل، جهاد، روزه، منځ، زکات، نیکه. وی دا توس ورشا وګوره چې بیا ورغی وی الله دې سيزونه سخت غیر چا پیرته وجو یاریګم چې څوک به ګاړو وردن نه نشي. لار د شپول شو، لار سخت شو، د منځونو شو، د روزو د عبادتونو شو. بیا وته وی زورشا دوزخ وګوره چې دوزخونه پیدا کړل. واپس راغی وی څنګه؟ وی الله دومره عذابونه او خابینونه دي پکې چې څوک ووري نږدې به موته نشي. دومره سخا شعر. نو بیا تل خواهشات نفسانیه او دا ګناهونه غیر چا پیره تا کړل، زنا او غلا او دا نور ګناهونه، غیبت چې سړی له خوان ورکه او دا وی دا ورشه اوس کنه او الله وی غیر چا پیره دې خشته خپل سيزونه ظاهر کې جاذب سيزونه دي اره توکړي دي. یاریګم چې څوک بمبار پاتې نشي ټولو پکې ور داخل شي. ليلة القدر پر رمضان کې چې کوم شپه جبريل علیہ السلام نازلي وسم نازلي تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم كل امر سلام. عیسی علیہ السلام سره بغردید وایدناه بروح القدس. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فکر من شو نو فوراً به جبريل علیہ السلام راغی. جنگ بدر کې
500 فرشتو کمانډر ان چیف دیو مشر، او د 500 میکائیل علیہ السلام، او نبی علیہ السلام سره خي طرف ته جبريل او ګس طرف ته میکائیل علیہ السلام. جنگ احد کې یو خوا وتر جبريل دی بل خوا میکائیل باقاعده. او یو صحابي وی په یو اس باندې مې یو سړی ولې زیات پټکي اوالو، وی ما یو کافر پس منډه والا په بدر کې، خو زما در رسیدو نه مخکې هغه بل سړی په چوکو وو په توره وو او ما نه مخکې پرېوت مړ شو. نبی علیہ السلام دا جبريل په خیزوم اس باندې سورو. احد کې نبی علیہ السلام سره جبريل او میکائیل خوا کې وسلو. او چې کله دا غزوه خندق نه فارغ شو نبی علیہ السلام، نو جبريل علیہ السلام د انسان په شکل کې ولا راغی. وی دا الله رسول تاخذ غره وګرځولا مونږ خلا سامان جنگ نه دي کوس کړي. وی ولی وی لار شبنو قریظه يهوديانو ته صحابه سره به یو ځای ګرځیدل. صحابي وی مونږ سره پلار په اس یو ځای روانو، وی د جبريل علیہ السلام د اس دوړي محسوسوله ګډ به سره ته کله به انسان په شکل لاغه پیغمبر علیہ السلام لا. حدیث جبريل ورته په مشکات کې شتا او په بخاری شریف کې مسلم شریف کې مشتا، یو ځل د انسان په شکل لاغه او ځان نه داسې جوړ کړو لکه چې مسافری او سریم لکه تک تور سر ویخته چا پیجندم نه، او نبی علیہ السلام ته کونډه ماته کړلې او د نبی علیہ السلام نه د ایمان او د اسلام او د احسان او د قیامت ته پوښتنه وکړه. په دغه وخت پیغمبر علیہ السلام هم اون پیجنده کړ انسان په شکل کې، او عموما به د حضرت دحیه کلبی په شکل کې راته. دحیه کلبی رضی الله عنه په صحابه کې خپل دومره خپل چې په مخ به روبند چاو، دومره چې څوک را باندې چې عاشقان نشي خذي عموما دومره خشتاو داغه په شکل بناته. یو ځل نبی علیہ السلام سره ناستو پاسې ده، نو عائشہ صدیقہ نے تپوسو کو وی دا سړی سوکو، وی سیب دحیه کلبی وکنه. حضور پاک مسکیش چې باروت وی جبريل لاغلی دا خبرې را سره په دغه ورځ په بل شکل لاغلی د ایمان او د اسلام ته پوښتنه وکړه، احسان او د قیامت. چې باروت نبی علیہ السلام وی دا سړی واپس کې ورشه وی ګوره خلکو منډه والی وی سو خوشتنه وی دا جبريل معنی د ایمان او د اسلام او د احسان او د قیامت دا نه خو ته پوښتنه کول تاسو ته او روانه کول تاسو په یوله. د حضور پاک د وفات په وخت کې بی بی عائشہ وی دی راغله، ملک الموت وسره سلام واچو، وی دا الله رسول ملک الموت راغلی سلام اچي وعلیکم السلام اجازت غواړي، وی اجازت دی وته چې داخل شو ملک الموت وی الله رسول زه خو الله را لګل تعالی اختیار درکې دنیا کې د جون وخت کې اخرت. نو نبی علیہ السلام جبريل علیہ السلام ته وکتل، حضور پاک وی زما دو وزیران پزمکه کې دي، دو په اسمان کې پزمکه کې می دو وزیران حضرت ابوبکر او حضرت عمر دی رضی اللہ عنہما، او دا اسمان دو وزیران دا یو حضرت جبريل دی او یو حضرت میکائیل دی علیہم السلام. ناغت ادا سے دا مشورے پتو گو قتل چې جبريل څنګه وکم او تو تعالی خدای پاک اختیار درک دا اللہ رسولہ و ان اللہ یتشوق الى لقاء، خدای استا ملاقات تشوق کړي. اوس دغه خپل ویخه امدل امرک سیوطی سے خصائص کبرا کی او حدیث کې وی بس د نن پس بد د وحی په حیثیت د وحی د رولو په حیثیت دنیا ته نور ناراض بس بعد ما خیر عاشق راضی ليله القدر کې تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. او د وحی پر رولو په حیث بس د ما خیر زل بس. او عجیب خبره ده. اوهو چې کله علیہ السلام وفات شو کنه نو حضرت فاطمی رضی اللہ عنہا جړل، نو په جړا کې یو ټکی وي ګوره دونه د جبريل او د نبی علیہ السلام غو تعلق دی. وی الا جبريل ننعا، وی بابا می وفات شو جبريل له بوس داغه د مرګ خبر ورکو استا مرګ الله دا هغه نږدې کړ. نو فرشتي خوري دي د خدای پاک ټول فرشتي د ګنا نه پاکي دي او د الله په حکم کارونه کوي او د خدای د حکم نه رب دسترګي خلاف نشي کول. او خدای اچھا خپل ډیوټي ورکړي دا خو په ټولو فرشتو کې د لوی درجه فرشتہ
دا حضرت جبريل علیہ السلام او په مسلمان خصوصي رحم دی خصوصي کرم او خصوصي رحم او ټول فرشته الله د خیر لپاره نازلې کړې دي ولیکن چې یو اندام خوږ شي او کینسر شي بیا به پرې کې بیا پرې کولو کې پیدا ده بیا خلک ډاکټر له پیسم ورکوي د ډاکټر خوشامندم کې چې د الله سره نه پرې کا او چې تی پرې کې نو د ډاکټر خو صفتونه هم کوي انا کې لاس تی پرې کا ولې هغه ته پتی چې د ډاکټر صفت کوم پیس ور کوم دی چې دا یو لاس خو پرې چې نور وجود به بچي دغه رنګ کم خلک چې ګنده شو کافران شو جبريل علیہ السلام په سبب الله عذاب ورکړي دا کینسر والا دی دا الله کار د حکمت زمونږ د دین ټول قرآن جبريل علیہ السلام راوړی ټول قرآن جبريل علیہ السلام راوړی او د احادیثو کې لوی حصہ زمونږ د دین د جبريل علیہ السلام ده نو دا لوی خبره ده کنه الله تعالی زمونږ په دین باندې عمل نصیب کړي او الله تعالی دې په قرآن او په حدیث زموږ عمل نصیب کړي او دغه فرشته چې الله را لېږي خدای پاک زموږ د خیر ذرایع جوړ کړي کرام الکاتبین چې لیکي خدای زموږ نیکي ردی په لاسونو باندې ولیکل او زموږ ګناهونه خدای کدی لیکلي موږ توبه او صورت معاف کړي پروردگار کم فرشته چې بوریز او بارانونو کوي خدای د هغه فرشتو په ذریعه موږ ته خیر راورسي او دا هغه فرشته چې د عذابونو باندې مسلط دي خدای دا هغه فرشتو د شرونو د عذابونو نه پامن کې وساتي کومه فرشته چې د مور په ګیړه کې په اولاد مقرر دي خدای پاک فرشتو زموږ زنانو له نیکان صالحان زامن ورکي او خدای کومه فرشته چې د دنیا په نظام مقرر دي نو خدای دا هغه نظام نه مونږ ته خیر او رسول کما وحی کې راوړي د خدای زموږ په عمل نصیب کې خدای د شر او د فتنو د عذابونو نه محفوظ وساتي او چاته مشکلات دی الله دې په خیر او په خوشاله بدل کړي څوک پریشانو کې خدای هغه په خیر بدل کړي ورې فرشتي دې ذلت هم ناشتي دي نیکي وته ورچي بل خو شیطان دې وته ګناه چي ته مې فرشتي چې ذلت ناشتي دي خدای هغه په نیکو په ګناهونو دا غوي نیکي غالب کړي زموږ زلون ستا په لاس کې دې نیکو ته مایل کړي او د شر او د فتنو عذابونو نه پامن کې وساتي باید دوستان مریضان دې دعا کوي چې الله شفا ورکړي حاجتونه خدای حاجتونه پوره کړي باید دوستانو دعاګانې غوښتي دي خدای دعاګانې قبول کړي اخر وخت په خپل د کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله جوړ دي اوس اور نه دی لکه انسان د خاور نه جوړ دی نو په خاور عذاب په خټه سړی وي نو خوږي کنه خوږي خیر اور نه جوړ دی په اور عذاب شکل یې خدای اور نه دی یو انسان وي چې د خیرات کوم اخران په جمعات کې لګول شي بالکل جمعات کې هم لګول شي او علماء ته کنزل کول دا سخت ګناه ده سخت جرم دی مکوي ښا شایان انیس او خزیمه سمانه شایان خو شایان نشان دا خو پارسی لفظ دی خیال دی یو حال ته وي او دا خو دغه نه دی او انیس ته انس او محبتي ته ویل کېږي او خزیمه دا د یو صحابي نوم دی او ګیډی ته ویل کېږي او یو ګیډیو چتاون کې ته ویل کېږي